یو خبره مې درسره شریکوله ننګرهار کې خلک ډېر شکایت کوي ننګرهار کې تاسو ولې ډلهییز واده پروګرام نه نیسئ خلک وایي چې د ننګرهار خلک افغانان نه دي یا کوم بله خبره ده څه خبره ده هغوی سره تاسو څه مشکل لرئ اول خو دې تاسې خدای راولي داسې څونه ښه خلک یاست په دا نور چې راځي مجردان راځي اول خپل غم کوي او تا ته به ستا ولایت غم اخیستی دي څه چې کور ودان شه اول دې تاسې خدای راولي او دا دفتر به څنګه پیدا کړي موږ واقعیت خبرې نن د چکري راغلي وو کابل کې ګرځو نو تا سره مو لیدل همدې خاطر درته راتاو شو پوښتنه پر پوښتنه باندې په جلال آباد کې انشاءالله واده لرو درغلي وو د ثبت نام دپاره مشکل ته دا و چې ډېره سخته ګرمي وه په هغه وخت کې موږ چې دغه هر څه کوښښ وکړي داسې ځای مو نه و چې هلته دا خلک سره راټول سي او دا ګرمي تحمل کړي نو د ګرمۍ د وجې څخه دغه نوملیکنه پاته سوله بیا مو په بل ولایت کې شروع کړي نو اوس په مجرد چې د هغه ځای ثبت نام خلاص سي هغه به خپل واده ته آمادګي ونیسي هغه مجردان موږ داسې به د خیره سره په ښکلي ننګرهار کې په همیشه بهار کې د شاعرانو په وطن کې د شملو په وطن کې به د خیره سره د علم او د دانش او د ادب په وطن کې به د خیره سره د مستحقو مجردانو دغه شروع ثبت نام نوملیکنه وکیل صاحب خلکو سره یو تشویش ده وایي هوا هم په سړېدو ده نو څه وخت به تاسو دغه پروګرام ونیسئ له خیره ولا هوا خو نو سړه ده بیا په دا سړې هوا کې د مجرد درد د زغملو نه دی پوهېږم چا سره مو جنجال ونه دی ما تازه واده کړی دا خو د مجردانو غم نه ده پوښتنه کوم یو غړي مخکې خو دې ویله چې موږ ټول مجردان یو نه دغه ټول مجردان دي موداني ټول دې یاد کړل چې مجردان دوی مې خو ډېره مننه وکیل صاحب ډېر بیریږي د کوره ډېر بیریا د بیرې د کوره نه د بیرېدو خبره نه ده دا ملګري مو واده کړی دا چا سره په جنجال خپله هم در باندې راغله یا لږ ویرم ښه ده لږ ویرم ښه ده خو راځئ زموږ سره د لیده پاتې په خیر اوسئ په خیر اوسئ